نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و شهادت مې پر تا شپږمه برخه. آیا موږ به دا مسلمانان پرېږدو چې زموږ تجارت او سمندر زموږ د ورونو لپاره خراب کړي؟ باید ورته د پای ټکی کښېږدو. په رودز ټاپو کې د صلیبیانو ستر قمندان چې د ټاپو واکمن هم و د خپلو مخکښو قمندانانو سره ناست و او د عروج او د هغه د کړنو په اړه یې بحث کاوه چې د دوی تجارت یې ګډوډ کړی و او د دوی کومه بیړۍ یې نه پرېښوده چې په مدیترانه کې حرکت وکړي. نو هغه وویل چې آیا موږ به دا مسلمانان پرېږدو چې زموږ تجارت زموږ لپاره خرابوي؟ دوی پریکړه وکړه چې هغه ته کمین ونیسي او ویې وژني او ډېر شمېر بیړۍ د خپلو غوره جنګیالیو سره تیارې کړلې. عروج له سرې بحیرې یعنې بحر احمر چې بحر قلزم هم نومیږي، نو عروج د بحر احمر څخه ختیځ ته هند ته د سفر نیت وکړ او د باب المندب له تنګي څخه تیر شو. باب المندب یعنې د ژړا دروازه یا د ماتم دروازه، ځکه چې په پخوانیو وختو کې ډېر خلک پکښې غرقېدله او دا تنګی ډېر خطرناک و. نو عروج تر دغه تنګي تیر شو تر څو د پرتګالیانو سره مخ سي او د هغوی اسطول یعنې د هغوی د جنګي او تجارتي بیړیو بندر له منځه یوسي. یوې پرتګالۍ بیړۍ چې د مملوکانو بیړۍ ولیده نو خبره سوه چې یو شمېر لوی بیړۍ د عرب سمندر پر لور راوتلي دي او نیت یې دا دی چې د پرتګالیانو یا هر اروپایي بندر مقابله وکړي څو د هند، چین او نورو ختیځو هیوادونو د مصالحو او ورېښمینو تجارت خوندي کړي. یو سمندري د بیړۍ کپتان ته ورغی او ورته یې وویل ښاغلی زه غواړم یو مهمه خبره در سره شریکه کړم. کپتان ورته ویل څه دې لیدلي دي؟ سمندري ورته ویل ما ډېرې مسلمانې بیړۍ ولیدلې او ګمان کوم چې دا د جنګ لپاره راوتلي دي. دا بیړۍ پوځي ښکاري. کپتان وپوښتل ټولې یې پوځي دي؟ سمندري وویل نه ښاغلی خو ډېرې یې داسې ښکاري. کپتان چې یو سپین پوستی منځنی قد لرونکی پراخه ژره تور وریښتان درنې وریځې سرې جامې اغوستې وې چوپ سو. خپل لاس یې پر شونډو کښېښودی، ورو ورو یې لاس پر تېر کړ او سمندر ته یې کتله. بیا سمندري ته وویل هغوی کوم لور ته روان وه؟ سمندري ورته اشاره وکړه ویل دې لوري ته ښاغلی. کپتان د نظر دوربین واخیستی او لیر یې وکتل. یوه بیړۍ ولیدله چې د عروج بیرغ یې پورته کړی و. دوربین یې د سترګو څخه ښکته کړ او ویې ویل عروج؟ بیا سمندري ته وکتل او ورته یې وویل داسې ښکاري ته به اوس د خطرناکو ماهیانو یعنې شارکانو لپاره خواړه سي. سمندري حیران سو ویې ویل څه وسول ښاغلی؟ کپتان وویل دا عروج دی، ته یې نه پېژنې؟ سمندري وویل څوک به وي چې عروج ونه پېژني؟ دا خو د سمندرو زمری دی. کپتان امر وکړ ویل نو سرتیري تیار کړه، زه به هڅه وکړم چې د نورو بیړیو سره اړیکه ونیسم تر څو ځان وژغورم. د پرتګالیانو بندر کوچنی و، یوازې 5 تجارتي بیړۍ وې. کپتان خپلو سفیرو ته وویل هڅه وکړئ تر هند ځانونه ورسوو، که هلته ورسېږو نو خوندي یو. په همدې وخت کې عروج د ناشتې خوړلو پر مهال و چې یو سمندري ورته راغی او ویې ویل ښاغلی ګمان کوم چې هغه مو پیدا کړل. عروج ناشته پرېښودله، ژر پاڅېدی او منډه یې کړه. ویې پوښتل چیرې دي؟ سمندري برج ته اشاره وکړه ویل هلته دي ښاغلی. عروج برج ته پورته سو، د نظر وسیله یې ونیوله، پرتګالي بیړۍ یې ولیدله. سمدلاسه د حملې امر وکړ. عروج خپلې بیړۍ د پرتګالیانو پر لور وخوځولې. پرتګالي کپتان خپلو نورو بیړیو ته خبرداری ورکړ چې عروج په همدې سیمه کې دی. نو ټول کپتانان ډېر محتاط سوله. عروج خپلې بیړۍ په خورا تیزۍ سره راوستلې چې پرتګالیان ورته چمتو نه وه. د بیړیو کاروان 2 برخې کړ. ځینې بیړۍ یې بهر ته راوستلې څو د پرتګالیانو شاوخوا یوه تړلې حلقه جوړه کړي. البته عروج ټولې بیړۍ نه وې راوستې، یوازې 10 بیړۍ راوستلې. نورې 10 یې یو سمندري ته سپارلې وې او امر یې وکړ چې بل لوري ته ولاړ سي، ښایي هلته به نور هدفونه ومومي.
عروج د خپلې بیړۍ سره د پرتګالي بیړیو پر لور ورنږدې سو. حلقه یې دومره پرې تنګه کړه چې پرتګالیانو کله دا حالت ولیدی سخت وډار شول. ان تر دې چې مشر کپتان چې لومړی یې د عروج راتګ لیدلی و د ویرې څخه یې ځان ناپاکه کړ. سرتیرو یې ولیدی پرې ویې خندل، نو منډه کړه، جامې بدلې کړلې، بیا راغی او پر سرتیرو یې نارې وهلې د جنګ لپاره چمتو سئ. بحري جګړه پیل سوه. ژر د بریالیتوب تله د عروج پر لور واوښته. پرتګالي بیړۍ له منځه ولاړې، سرتیري یې تسلیم سوه او غوښتل یې د عروج سره خبرې وکړي، خو عروج دا ونه منله او پرې برید یې وکړ. ټول یې ووژل او بیړۍ یې ډوبې کړلې. کله چې وروستۍ بیړۍ هم ډوبه سوه، عروج وویل الحمدلله او سترګې د اوښکو ډکې سولې. عروج 3 کاله په هند سمندر کې پاته سو چې دا کار د مملوکو او نورو اسلامي هیوادونو اقتصاد بیرته ورغاوه، خو د لویدیځو کافرانو د غوسې یې اورونه راویستله، ځکه چې د هغوی تجارتونه نږدې ټول له منځه ولاړله. هیڅ پرتګالي بیړۍ او نه هم د نورو اروپایي هیوادونو کوم بیړۍ وه چې بې له بربادۍ وتښتي، او دا کار د عروج نوم لا نور هم ورلوړ کړ، تر دې چې د لویدیځو سمندري سرتیرو زړونه یې له ویرې ورډک کړل. حتی که عروج د هغوی له کلي هم ډېر لرې وای، یوازې د هغه نوم به یې یاد سو نو وینه به یې وچېدله. عروج به د هند سمندر ته تلی او راتلی، هند ته به یې سفر کاوه تر څو د بندر بیړۍ سنبالې کړي، ترمیم ورکړي، خواړه او اوبه ورته برابر کړي او اسلامي بیړۍ د هر ډول احتمالي یرغل پر وړاندې خوندي وساتي. د عروج د نوم شهرت تر هند هم ورسېدی، تر دې چې د هند مسلمان پاچا غوښتل له هغه سره وویني. کله چې عروج هلته ولاړی، پاچا ورته خپله لور په نکاح ورکړه، خو عروج یې رد کړه او ورته ویل زما په څېر څوک نسي تړل کېدلی. په هغه وخت کې د هسپانیا، جرمني او د ایټالیا د ځینو برخو همداراز د ټیټو هیوادونو یعنې نیدرلینډ امپراتور چې یو ځواکمن واکمن و له خپلو وزیرانو سره ناسته وکړه. ځینو وزیرانو ورته ویل چې د ختیځ تجارت د مسلمانانو له کبله برباد سوی دی، خو امپراتور یې پروا ونه کړه، ځکه چې هغه خپل پام د نړۍ نوې برخې یعنې امریکا ته اړولی و. هلته یې د سره بر اعظم بې وسلې اوسېدونکي ووژله، تفتیشي محکمو ته یې راکش کړل او نسل کشي یې ورباندې کوله. خو روجسي سرتیرو بیا خپل ازادي لاسته راوړې وه او نور څوک نه و چې هغوی ته مزاحمت جوړ کړي. خضر هم بیرته تجارت ته مخه کړې وه، خو روجسان هغه وخت ډېر غوسه سول چې خبر سول چې د دوی د تجارت د بندېدو او د ختیځ د تجارت د غوړېدو لامل یوازې عروج دی، او له دې سره مملوکو 3 چنده نرخونه هم پرې لوړ کړي وه. نور د هغوی پر وړاندې هیڅوک پاته نه و. نو د رودیس یو مشر د پرتګال غاړې ته ولاړی، د یو لوی تاجر سره یې لیدنه وکړه او ورته وویل چې یو ستر بندر جوړ کړي تر څو د عروج د بندر ریښه وباسي. دا وړاندیز تاجرانو ډېر خوښ کړ، ټول ومنله او پاچا ته یې راپور یووړ. پاچا هم دا وړاندیز ومنی او ژمنه یې وکړه چې له دوی سره به پوره مرسته کوي. نو لوی بندر د څو هیوادونو څخه جوړ سو. هسپانیې 2 بیړۍ ورکړې، هالند 4، روجس 4، پرتګال 5 او ایټالیا جمهوریتونو په بڼه 10 بیړۍ ورکړلې. دا ټولې بندري بیړۍ د رأس الرجاء الصالح د لارې هند سمندر ته ولاړې او هلته د عروج د بندر لټه پیل کړه. په یوه سهار کې عروج ویده و، ناڅاپه راویښ سو، د اوبو کاسه یې راواخیسته، اوبه یې وڅښلې، د شیطان څخه یې پناه وغوښتله او داسې تازه کړ او بیا ولاړې د سهار لمونځ یې ادا کړ او د بیړۍ سر ته پورته سو تر څو د لمر ختلو انتظار وباسي. بیا خپلو سمندریانو ته د احتیاط امر وکړ او کښېنستی د قرآن مجید تلاوت یې پیل کړ. ناڅاپه د برج نګران نارې کړې چې پام وکړئ، او لا خبرې نه یې پوره کړې چې یوه ګولۍ د بیړۍ څنګ ته ولګېده. عروج غږ وکړ، ویل هر سړی خپل ځای ونیسئ. ټولو سمندریانو بیړه وکړه، څوک ښکته راغله، څوک د اوبو او هر یو خپله وسله ونیوله. دښمن زیاته نښه د عروج پر بیړۍ باندې ولګوله چې د قومندې بیړۍ وه. ګولۍ ګولۍ ورباندې ورېدلې تر دې چې یوه لویه برخه یې ونړېده. د عروج نورې بیړۍ هم نشوای کولی چې دا فشار راکم کړي، ځکه دښمن څو کښتۍ د جنګي عسکرو سره کښته کړي وې او دا عسکر د عروج پر بیړیو ختل او هر څوک یې وژله. ټولې اسلامي بیړۍ ورانې سولې، یوه تر بله. وروسته له هغه چې د عروج بیړۍ ولوېدله، ټول اسلامي بندر د بیړیو او سفیرو سره له منځه ولاړی.
د مسیحي بیړیو مشر یو سخت زړی پرتګالي بحري قومندان و چې نوم یې فرناندو دی ریفیرا و چې په فرناندیز یا په فرناندو باندې مشهور و. دا سړی د اسلام او مسلمانانو سخت دښمن و. کله به چې د مسلمانانو کومه بیړۍ ولیدله په تمسخر به یې چغې وهلې او ویل به یې آیا د همدې لپاره مو دا سترې بیړۍ راوستې که مخکې پوهېدای هېڅکله به مې دومره بیړۍ نه وای راوستلې. بیا به په خندا سو او چې به یې د مسلمانانو سمندریانو د فریاد غږونه واورېدل نو به یې ویله دې احمقانو ته دې معلومه سي چې دا سمندر یوازې زموږ ملکیت دی. په همدې وخت کې د رودز د ټاپو څخه یو استازی د مصر خاورې ته راورسېدی او د مملوکي سلطان ماڼۍ ته یې ځان ورساوه، خو د ماڼۍ د ساتونکو چلند ورسره ډېر سپک و. سپکاوی یې ورته وکړ او ډېر وخت یې انتظار پرې وکړ تر څو چې اجازه یې ورکړه چې سلطان ته ولاړ سي. کله چې استازی سلطان ته ورغلی نو سلطان ورته په سپکو خبرو پیل وکړ او ویې ویل څه در باندې سوي استازی، آیا ستاسو ټاپو به هېڅکله زموږ د مزاحمت څخه لاس وانخلي؟ تل موږ ته د بیو د کمېدو وړاندیز کوئ. استازي ورته ویل نه زما بادشاه، ګمان کوم دا ځل داسې یو خبر درته راوړم چې شاید تاسو ته لږ مهم وي. سلطان ورته ویل راکه خط. استازي خط ورکړ. سلطان د استهزا په ډول د لیک رسۍ پرې کړه او خط یې ولوستی، خو د لوستلو پر مهال یو غرور د څهرې ښکارېدی. وروسته کرار د هغه پر څهره د غوسې نښې ښکاره سوې تر دې چې ناڅاپه یې پر استازي باندې چیغه کړله، ویل نه زه باور نه کوم، تاسو درواغجن یاست. ای رودسانو، تاسو غواړئ زموږ سره د تجارت په سر مو حمله وکړئ او بل لار مو نه ده موندلې؟ بیا خپل ساتونکي ته امر وکړ چې دا استازي بندي کړئ. څو ورځې وروسته دا خبر خپور سو چې د مملوکي بیړیو په هند سمندر کې ماته خوړلې ده. سلطان ډېر خواشینی سو او یې ویل باید ما د بیړیو ځواک زیات کړی وای، خو شکر دی هغه ذات ته چې د سختۍ په حال کې د ده پرته بل چاته شکر نه ایستل کېږي. لکه دنیا چې تورتمه سوې وي، شپه داسې توره ښکاري چې نه ستوري پکښې ښکاري او نه سپوږمۍ. سپوږمۍ هم دومره توره ده لکه سره سکروټه. ان تر دې چې ما ګمان وکړ چې زه هیڅ شی نه وینم. دا خبره خیرالدین هغه مهال وکړه چې کله د خپل رور عروج د شهادت او د هغه د بیړیو د ویجاړۍ خبر واورېدی، هغه هم د لویدیځوالو په لاس. په هند سمندر کې خیرالدین د خپل رور په مرګ سخت خواشینی سو. ان تر دې چې بې سده پرېوتی او چې بېرته په هوښ کې راغی ویې ویل هر څه چې الله راولي خیر دی، که دا دنیا تر یوه حال پاتېدونکې وای نو دنیا به نه وای پاتې سوې. بیا قسم وخوړ چې د خپل رور د مرګ بدل به د لویدیځوالو څخه داسې واخلي چې هغوی به د خپل کار پر سر سخت پښیمانه سي. نو خیرالدین یوه ستره بندرګاه جوړه کړله چې 4 قوي بیړۍ پکښې وې او د ترکي ځواکمنو سمندریانو سره یې مجهز کړلې. نیت یې وکړ چې سفر ته تیار سي. په همدې وخت کې د هند ټاپو وزمې پر سواحلو باندې یوه کوچنۍ بیړۍ راښکاره سوه چې ورو به د اوبو په لړۍ کې راسته او چپه خواته روانه وه. د ساحلي کلي ماهیګرانو خلکو دغه بیړۍ ولیدله او د اوبو څخه یې راویستله چې ویې کتل 2 کسان پکښې پراته دي. نو سمدلاسه یې دواړه راواخیستل، درملنه یې وکړه تر دې چې د الله په فضل روغ رمټ سوله. د اوږدې درملنې وروسته دواړه راویښ سوله، خو ځانونه یې د یوه ساده هندي کور دننه وموندله. د دوی مخې ته یوه کلیواله ښځه ولاړه وه چې د هندوانو مشهور لباس یعنې ساړۍ یې اغوستې وه. ورسره یو بل کلیوال سړی هم و چې پر سر یې ستره غریب شکله او رنګینه خولۍ وه. دوی په داسې ژبه خبرې کولې چې دغو 2 کسانو ته نه وه معلومه او نه پرې پوهېدله، او تل به یې مسکا کوله او د خدمت هر ډول چمتووالی به یې ښودی. ورپسې دوی دواړو وکتل چې دا کلیوال د خپلو ګوتو څخه 2 ګوتې سرچینګوي او بیا د باندې وځي او د کلي خلک رابولي. ناڅاپه 2 کسان ګوري چې یو ډېر ګڼ شمېر کلیوال راغلل، سمندریان، ښځې، نارینه، هر ډول خلک. دوی هڅه وکړه چې خبرې وکړي او په دې وپوهېږي چې څه روان دي، خو بې فایدې وه. هېڅوک داسې نه وه چې د دوی ژبه دې وپېژني، تر دې چې 2 خلک ورته راغلل او د دوی لاسونه یې ونیول او د ځمکې څخه یې راپورته کړله تر څو د دوی په خوښۍ کې برخه واخلي. دواړو ته یو ډول څښاک ورکړ، خو چې ویې څښل خوند یې دومره غریب و چې ژر یې له خولې څخه بېرته توپ کړه. په دوی کې یو کس هڅه وکړه چې خبرې وکړي، خو هېڅوک نه پرې پوهېدله. نو له خپل ځای څخه راپورته سو او په اشاره یې ورته ویل چې غواړي ولاړ سي او له دوی مرسته غواړي. کلیوال غوسه سول، خفه سول
او دا خبرې هم په اشاره وښودله چې دوی ته به اوږده موده میلمستیا ورکوي او نه غواړي چې له دوی څخه ولاړ شي. خو هغه کس پر ټینګار وکړ او په اشاره یې وښوده چې زه پردی یم او خپل وطن ته بېرته ستنېدل غواړم. ورو ورو کلیوالو د هغه اشاره درک کړله، نو دی او د هغه ملګري یې پر پیلانو باندې کښېنول او بندر ته یې بوتله. خو چې کسان بندر ته ورسېدله ویې لیدل چې هلته پرتګالیان ډېر دي او د جامو څخه به یې سم وپوهېږي چې دا بهرني خلک دي. نو د هندیانو څخه یې د ځان او ملګري لپاره جامې واخیستلې او د هندي لباسونو په بڼه پټ شوله. هغه دوه کلیوال چې دوی راخیستي وه د کلي مشر ورته امر کړی و چې تر وتلو پورې به د دوی سره پاته سي. دوی هڅه وکړه چې دوی بیرته واستوي، خو هغوی نه منله. هغه کس ملګري ته وویل زما وروره اوس به څه کوو؟ آیا فکر کوې چې له دې ځایه به هم داسې وتښتو لکه له هغې خونړۍ جګړې چې په معجزه را وتښتېدلو؟ ملګري ورته وویل زه ګمان کوم هغه ذات چې موږ یې له هغې وژونکې جګړې څخه وژغورلو کولی چې له دې ځایه مو هم وژغوري. دوی دوه اوږده زمانه منتظر پاته سول، هیلهمند و چې ښایي د ممالکو یا عثمانیانو یا د کوم بل ختیځ اسلامي هیواد کومه بیړۍ پیدا سي. خو داسې ښکارېده چې پرتګالیانو په هندي سمندر کې خپله ولکه ټینګه کړې وه چې دا کار یې ناشونی کړی و. دوی ته دوې لارې پاته وې، یا خو د ختیځ د لارې د وچې د لارې بیرته ستنېدل، یا د کافرانو په کومې بیړۍ کې په پټه بڼه لویدیځ ته سفر کول وه. نو دغو دوه ملګرو دوهمه لار غوره کړله، ځکه چې دا ورته اسانه وه. نو دوی دوه د پرتګالیانو یوې بیړۍ ته وختله او ځانونه یې د هندي مزدورانو په جامو کې پټ کړله. له هغه ځایه دوی پرتګال ته ورسېدله، له هغه ځایه فرانسې ته، بیا ایټالیا ته، بیا یونان ته او د یونان څخه خپلې مورنۍ ټاپو ته. اوس نو ورونو آیا پوهېږئ چې دغه دوه کسان څوک دي؟ دغه دوه کسان عروج او د هغه ملګری سلیم وو چې د جګړې څخه د الله په مرسته ژوندي وتلي وه او خضر فکر کاوه چې ورور مې شهید سوی دی. اوس نو دوی دلته خپل مورني وطن ته راغله او کله چې عروج د خپل ورور خضر یا خیرالدین سره یو ځای سو، دا د کاته لکه د هغه وخت په شان وو کله چې عروج فکر کاوه چې خضر په سمندر کې مړ سوی وو. خو اوس بیا خضر ګمان کاوه چې عروج مړ سوی دی. توپیر یوازې د وخت په اوږدوالي کې وو چې هلته کلونه تېر سول، خو دلته لږ وخت. خیرالدین په ټاپو کې وو کله چې عروج ورغی. خپل ورور یې په خورا تود هرکلي او زیات خوښۍ باندې استقبال وکړ. د هغه لیدل د ټاپو لپاره لکه د اختر ورځ وه. 3 ورځې خوښۍ، میلې او خوراک وسول. ټوله ټاپو او کلا د خوشحالۍ څخه ځلېدله. څو ورځې وروسته عروج او خیرالدین پریکړه وکړه چې خپل سمندري جهاد د کافرانو پر ضد جاري وساتي، خپل بندر نور هم پیاوړی کړي او له زړورو سمندریانو او نور وسلو سره سمبال کړي. په هغه وخت کې خیرالدین او عروج د میدلي په نوم ټاپو کې وه چې د خلیفه لخوا خبر ورته راغی، په دې معنا چې هیڅ سمندري به سمندر ته نه ځي، که نه د سلطان سلیم لخوا به مجازات سي. دا امر د قبطان بادشاه اسکندر لخوا و. کله چې عروج او خیرالدین دا واوریدل زړه یې مات سو، خو خیرالدین یوه ښه مشوره ورکړه. هغه دا چې عروج دې په خپله د دې فرمان په اړه تحقیق وکړي او هر څه چې وو نو دوی به بیا د جربه په نوم ټاپو کې سره یو ځای سي چې دا ټاپو یا جزیره په تونس ښار کې ده. عروج ترې وپوښتل ویل او ته وروره ته به څه کوې؟ خیرالدین ځواب ورکړ زه به یوه چټکه سوداګریزه معامله وکړم څو یو څه عواید ترلاسه کړو او خپل جهاد ته دوام ورکړو. دوی پر الله توکل وکړ او پر خپل تصمیم کلک سول. خیرالدین خپل مشر ورور عروج هم له ځانه سره بوتلی. یوه بیړۍ د غنمو څخه ډکه کړه او د شام طرابلس ته یې بوتله. هلته یې غنم په وربشو بدل کړه، بیا یې وربشې بدلې کړلې او د بروزه ټاپو څخه یې چې دا هم په یونان کې ده آسونه او خره رانیوله. بیا یې آیاموري ټاپو ته بوتلله چې دا هم د بروزې په مقابل لوري کې ده. خیرالدین، عروج او ملګري د ټاپو پر غاړه کښته سول چې خواړه او اوبه واخلي او د سمندري سفره لږ استراحت وکړي. خیرالدین خپل مشر ورور ته وویل ای وروره ته پوهېږې کله چې زه پر وچه یم داسې احساس کوم لکه یو څه چې مې کم وي. هر څومره چې پر وچه پاتې کېږم خو بیا هم سمندر کې مې زړه کېږي. همدا وخت کې یو سړی ولیدی چې پر خره یې وړۍ بار کړې وې او یوه کوچنۍ نجلۍ یې خر کشوي. خیرالدین هغه ودروي. سړی یې وړوند
زوړ عمره سړی و او په لاس کې یوه لکړه وه، سپینه چپنه یې اغوستې وه او پر سر یې یوه نرۍ ټوټه تړلې وه. هغه وویل څه غواړې ای پردی سړیه؟ خیرالدین ورته ویل ته څنګه پوه سوې چې زه پردی یم؟ سړي ځواب ورکړ د بوی څخه دې ته یو پردی سمندري یې. خیرالدین ورته ویل ته څنګه پوه سوې چې زه سمندري یم؟ سړي ورته ویل زویه زموږ ټاپو ته که هر یو پردی راسي هغه به حتما سمندري وي، دا خو ډېره ساده خبره ده. خیرالدین بیا ورته ویل ته دا وړۍ خرڅوې؟ سړي ځواب ورکړ زویه بخښنه غواړم دا وړۍ مې خرڅ کړي دي. خیرالدین ورته ویل نو ولې خاوند نه راځي چې واخلي؟ ته خو زوړ او کمزور یې. سړي وویل زویه دا وړۍ زه هره ورځ یوې زړې معذورې او ړندې مېرمنې ته وړم، زما لوڼې دا وړۍ اوبي او زه یې بېرته وروړم. خیرالدین پوښتنه وکړه څو لوڼې لرې؟ سړي وویل 4 لوڼې راکول سوي دي. خیرالدین وپوښتل آیا زامن نه لرې؟ سړي وویل الله خو یوازې خیر راکوي، که هلکان یې راکړي وای ښایي ما ته به یې ستونزې جوړې کړي وای، اوس خو لږ تر لږه زما خر زما لوڼې کشي وي. وروسته سړي وویل بس نورې پوښتنې مه کوه ای پردی سړیه، زه باید هغې زړې ته وړۍ ورسوم. او ترې ولاړی او ویې ویل الله دې تا ته برکت درکړي زویه. خیرالدین بیرته د خپل ورور خواته ستون سو، داسې لکه د ځانه سره چې خبرې کوي او زړه د غم او درد څخه ډک و. د خپل ورور تر څنګ کښېنستی، ناڅاپه یو سړی چې د سلطان د عسکرو څخه ښکارېدی رانږدې سو. ویې ویل ای ښاغلیه ته نیول سوی یې؟ بیا نور ډېر عسکر ورباندې راتاو سول. خیرالدین د دې صحنې څخه حیران سو. عسکر له هرې خوا ورباندې راټول سوه او پر مخ یې ټوپکونه نیولي وه. هغه ودرېدی او خپل لاسونه یې پورته کړل. د هغه ورور اسحاق هم همداسې وکړل. دوی ته امر وکړ چې ولاړ سئ. دوی مخکې روان وه، عسکر تر شا ورپسې وه. خیرالدین ډېر ورو روان و، نو یو عسکر د شا د خوا څخه وواهه تر څو ژر ولاړ سي. خیرالدین پرې غوسه سو او ورته ویل دا چې ته کوې غلط کار دی، زه نه پوهېږم چې ولې ونیولې یمه. عسکر وویل خاموشه ولاړ سه ای مجرمه. خیرالدین وویل مجرم؟ ولې ما څه کړي دي؟ د ده چغې د عسکرو مشر واورېدلې. هغه راغی او خیرالدین ته پر مخ داسې ګزار ورکړ چې له خولې څخه وینه وبهېدله. خیرالدین په سخته غوسه ورته وکتله. یو عسکر هغه د شا څخه نیولی و. خیرالدین ورباندې تکیه وکړه او د عسکر مشر ته یې داسې قوي لغته ورکړه چې هغه پر مځکه راولوېدی. عسکر د خیرالدین لاس خوشي کړ، نو خیرالدین د هغه مشر وسله راواخیستله او د هغه پر سر یې ونیوله او عسکرو ته امر وکړ چې زه او زما ورور خوشي کړئ که نه ستاسې مشر وژنمه. هغه مشر ونیوی، ورور یې ورسره واخیستی. شاته روان سو. د خیرالدین ملګرو چې وسله یې درلودله راغلله او د عسکرو شاته ودرېدله. عسکرو وسلې پر مځکه کښېښودلې. خیرالدین خپلو سمندریانو ته امر وکړ چې د سلطان عسکر وتړي او بیړۍ ته یې یوسي. دوی یې یو یو وتړي، بیا یې ټول یو ځای په بیړۍ کې وتړله او بیړۍ د سمندر منځ ته بوتله او د جزیرې خلکو ته په ښکاره یې ډوبه کړله او له دې وړاندې یې د سلطنت ټوله شتمني ترې اخیستې وه. بیا خیرالدین بیرته هغه ځای ته راغی چې د ورور سره ناست و. مخته یې یوه بیړۍ ولیدله چې د جزیرې په غاړه ولاړه وه او ډېره یې خوښه سوه. د خپل ورور لاس یې ونیوی او ورته یې وویل راځه ورسره ولاړ سو. ورور یې ورته ویل ای لیونیه دا ځل مو بیا چیرې بیایې؟ خیرالدین ورته ویل راځه مه ویرېږه. هغه بیړۍ ته وکتل. خیرالدین ښه وکتله او بیا یې خوښه سوله او هوډ یې وکړ چې دا به واخلي که هر څومره قیمت یې وي. بیرته کښته سو او د بیړۍ د مالک لټون یې پیل کړ. یوې قهوهخانې ته ولاړی او د خادم څخه یې وپوښتل. هغه ورته ویل دا بیړۍ د یو کپتان فتاح ملکیت ده، خو هغه مړ سوی دی او وارثان یې غواړي دا خرڅ کړي. خیرالدین وویل ورثه یې چیرې پیدا کړم؟ خادم ورته ویل دقیق نه پوهېږم، خو همدلته په جزیره کې دی او غواړي بیړۍ خرڅه کړي. خیرالدین څو سمندریان له ځانه سره واخیستل. پاتې نور یې د خپل ورور اسحاق سره پرېښودله او د جزیرې په هوټلونو کې د فتاح وارثانو پسې وګرځېدی. لومړي هوټل ته چې ولاړل هلته یې پیدا نه کړل. بل هوټل ته ولاړه، تر څو چې یو هوټل ته ولاړله هلته د ښځې سره مخ سوله. ورته یې وویل د فتاح وارثان دلته دي؟ هغې ورته ویل ته څوک یې؟ خیرالدین ورته ویل اول سوال ما کړی دی، ځواب یې راکړه. هغې ورته ویل دلته داسې څوک نشته. خیرالدین وویل نو ته ولې زما څخه پوښتنه کوې؟ هغې وویل زما وظیفه دا ده چې د هر راغلي څخه پوښتنه وکړم چې څوک دی. خیرالدین ورته ویل زه خیرالدین سمندري یم.
هغې ورته داسې وکتل چې سپکاوی ترې ښکارېدی. خیرالدین ورته وویل ولې داسې ګورې؟ آیا تا د خیرالدین سمندري په اړه څه نه دي اورېدلي؟ هغې وویل هو اورېدلي مې دي. دی هغه دی چې د سلطان عسکر یې وژلي دي او ښایي اوس د اعدام په حالت کې وي. خیرالدین په زړه کې ورته وویل دا ښځه بېعقله ده. هغې ورته وویل زه ستا خبرې باندې نه پوهېږم. خیرالدین ورته وویل زه تا نه ښکنځم ای احمقې. دا یې په ترکۍ ژبه ورته ویله. بیا د خپلو کسانو سره ووتی، خو ښځې ورته ویل ای سمندري ستا دا خنجر ولوېدی. هغه ته یې خنجر ورکړ، هغه یې په پټه غلا کړی و. او هلته بیا عروج د خپل ورور د انتظار څخه ستړی سوی و په هغه ټاپو کې چې دوی یو د بل د لیدو وعده سره کړې وه. عروج هلته انتظار کاوه. عروج تازه د استانبول څخه راغلی و او د ځانه سره یې د وروستیو پیښو ښه خبرونه راوړي وه. عروج د خپلې بیړۍ او سمندریانو سره و، نو په خپله تصمیم ونیوی چې بیا د مصر سلطان ته ولاړ سي او خپل ورور پرېږدي، ځکه چې ګمان یې کاوه چې یا خو خیرالدین ورک سوی دی یا هم د سلطان لخوا نیول سوی دی او دی نور هېڅ نسي کولی. نو په خپله بیړۍ کې سپرېدو ته تیار سو، خو ناڅاپه یو سمندري ورته وویل یو څوک درپسې پوښتنه کوي. عروج وپوښتل ایا زما ورور خیرالدین دی؟ سمندري ورته وویل نه بل څوک دی، زه یې نه پېژنمه. عروج ښه سو تر څو وګوري چې څوک دی. کله چې ساحل ته ورسېدی ولیدل چې دا یو زوړ ملګری دی، یحیا نومیږي. نو عروج خوشحاله سو، منډه یې کړه او غېږ یې ورکړه. ویل ته چیرې وې زما ملګری؟ یحیا ورته ویل ته خو ورک سوی وې، زه خو هماغسې یم، خو د سلطان وروستي امرونو زه دلته د بیړۍ او سمندریانو سره بندي کړی یم. عروج ورته ویل نو راځه چې له دې ځایه ولاړ سو. یحیا ورته ویل آیا د سلطان د حکم څخه نه ویرېږې چې د سفر اجازه نشته؟ عروج ورته ویل زه مصر ته روان یم، دلته د انتظار څخه ستړی سوی یم او ویرېږم چې خیرالدین ته کوم ضرر رسېدلی وي او زه دلته بې ګټې بند پاتې کېږم. یحیا ورته ویل تر څو چې د خپل ورور انتظار کوې نو صبر وکړه چې یو ځای سفر وکړو. اوس به نو بیا و خیرالدین ته راسو. هغه خو په هغه قهوهخانه کې له هغه ښځې سره په خبرو بوخت و او کله چې له هغې ښځې څخه ووتی وروسته له هغه چې خپل خنجر یې ترې واخیستی، ښځې ورته په سپکه موسکا کتله. کله چې ټول ووتله بیا هغې ښځې ورباندې غږ وکړ، ویل ای سمندري د فتاح وارثان همدلته اوسېږي. خیرالدین بېرته ژر ورغلی، بیا ترې وپوښتل وارثین چیرې دي؟ هغې ورته ویل هغوی همدلته ناست دي. خیرالدین ژر ورغلی او د هغوی سره یې د 6 کسونو سپینو زرو یعنې شاوخوا 180,000 دینار په بدل کې د بیړۍ تېرېدلو هوکړه وکړه. خیرالدین د خپلو کسانو سره د هوټله ووتی، ډېر خوشحال و چې بیړۍ یې واخیستله او اراده یې وکړه چې سملاسي د اسحاق ورور او نورو کسانو سره سفر وکړي، ځکه چې د عروج سره یې ژمنه کړې وه او ویرېدی چې عروج به انتظار نور نه وي کړی او تللی به وي. خیرالدین د خپلو کسانو سره خپلې نوې بیړۍ ته وختی. خوشحال و لکه یو ماشوم د خپلې نوې لوبې سره. زړه بیړۍ اسحاق ته پرېښودله او سمندریانو ته یې بېرته ویش ورکړ. کله چې بیړۍ ته وختی د مسکا سره یې سمندر ته وکتل، بیا یې داسې احساس وکړ چې یو مهم شی هېر کړی وي. ناڅاپه د بیړۍ څخه ښکته سو، منډې یې وهلې. خلک ورته حیران وه چې ولې دا سمندري داسې منډې وهي. خیرالدین منډې وهلې تر څو هوټل ته ورسېدی چیرې چې وارثین وه. هغوی چې خیرالدین ولیدی زړونه یې ولوېدله، ګمان یې وکړ چې شاید خیرالدین د قرارداد څخه تېر سوی وي، خو خیرالدین دا ځل د هغوی پر لور نه بلکې هغې ښځې ته راغلی و. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، په لرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ پیڅلې مسیر تلل غواړي ظلمو.